ګرانو ګدونکو نن په دې ویډیو کې به مونږه WH ورډ هو زده کوو لکه څنګه چې د دې نه مخکې ویډیو کې مونږه هو زده کړی وو په پریزنټ ټینسز کې یعنی سمپل پریزنټ ټینس کې پریزنټ کنټینیوس ټینس کې پریزنټ پرفیکټ کې او دغسې په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې نو همدغسې نن په دې ویډیو کې به مونږه هو زده کوو په پاست ټینسز کې یعنی په سمپل پاست ټینس کې پاست کنټینیوس ټینس کې پاست پرفیکټ ټینس کې او دغسې په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې نو ګرانو کتونکو د ټولو نه اول هو زده کوو چې هو ویلی کېږي څه ته یعنی هو معنی څه ده نو په یاد ساتئ د هو معنی ده کون یعنی څوک یا کس نه یعنی چا کله چې مونږ د چا نه د یو خبرې د یو کار په باره کې تپوس کوو او مونږ وایو چا دا کار وکړو یا څوک دا کار کوي نو د څوک دپاره یا د چا دپاره په انګلیش کې استعمالیږي هو لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې مونږ وایو چا دروغ وویل څوک میچ ګوري څوک کرکټ کوي وغیره وغیره نو کله چې مونږ داسې قسم له پوښتنې کوو د هغې دپاره بیا هو استعمالیږي نو ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د ټولو نه اول سمپل پاست ټینس په هو کې زده کړو یعنی هو زده کړو په سمپل پاست ټینس کې نو د ټولو نه اول سمپل پاست ټینس زده کوو خو سمپل پاست ټینس استعمالیږي کوم ځای کې نو په یاد ساتئ د سمپل پاست ټینس ډیفینیشن داسې دی an action recently finished یو کار چې هغه همدا اوس په دې ساعت باندې کمپلیټ شي مکمل شي نو د هغې دپاره بیا مونږ سمپل پاست ټینس استعمالو لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې خبرې کوو او مونږ وایو چا میچ وګاټه چا سګرټ وڅکو چا دروغ وویل وغیره وغیره نو داسې کارونه چې هغه همدا اوس په دې ساعت مکمل شي نو دې دپاره بیا مونږ سمپل پاست ټینس استعمالو اوس فار ایگزامپل د هو زده کولو دپاره زما سره د پښتو یو سینټنس دی او هغه داسې دی چا مونځ وکړو کومه چې د سمپل پاست ټینس پاست انډیفینټ ټینس جمله ده چا مونځ وکړو نو د ټولو نه اول به مونږ لګوو هو یعنی کله چې مونږ داسې قسم له سینټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کوو نو دې دپاره یو سټرکچر دی یو فارموله ده چې د هغې په مدد سره مونږ ډېر په اسانه دا سینټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شو نو د ټولو نه اول به هو لګو په دویم نمبر د سمپل پاست ټینس په سینټنسز کې د ورب سیکنډ فارم او په دریم نمبر ابجیکټ او ساین اف انټاروګیشن دا سینټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم چا مونځ وکړو نو د ټولو نه اول فارموله ورته هو ولګو نو زه به هو ولګوم او په دویم نمبر د ورب سیکنډ فارم یعنی څه کار پکې کېږي نو مونځ ادا کول پکې کېږي او مونځ ادا کولو ته ویلی کېږي آفر خو زه به دلته آفرډ ولګوم هو آفرډ او که د آفرډ په ځای باندې تاسو پرفارمډ ولګوئ نو هم ټیک دی تاسو دا هم ویلی شئ هو پرفارمډ او تاسو ویلی شئ هو آفرډ او په آخره کې د پریر پوره سینټنس دا شو هو آفرډ د پریر او مطلب یې دا شو چې چا مونځ وکړو یو بل اگزامپل به داسې وي څوک سکول ته لاړو یعنې زه ستا نه تپوس کوم ما ته پته نشته او زه وایم چې څوک سکول ته لاړ نو د ټولو نه اول هو او په دویم نمبر تلل تلل ته ویلی کېږي ګو خو دلته به زه د ورب سیکنډ فارم ولګوم وینټ به ولګوم هو وینټ او په آخره کې ټو سکول یعنی ابجیکټ او ساین اف انټاروګیشن پوره سینټنس دا شو هو وینټ ټو سکول او مطلب یې دا شو چې څوک سکول ته لاړ ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په سمپل پاست ټینس باندې پوه شوي یعنی په پاست انډیفینټ ټینس باندې به پوه شوي که چېرته چې مونږ د چا نه پوښتنه کوو په هو کې او په دریم نمبر فار ایگزامپل که زه ووایم چې چا کړکۍ ماته کړه دا یو اگزامپل دی زه ووایم چې چا کړکۍ ماته کړه نو د ټولو نه اول هو او په دویم نمبر د ورب سیکنډ فارم بروک بریک ویلی کېږي ماتولو ته بروک یې سیکنډ فارم دی او بروکن یې تھرډ فارم دی نو دلته به زه سیکنډ ولګوم نو دلته به زه سیکنډ فارم ولګوم بروک هو بروک او په آخره کې د وینډو پوره سینټنس دا شو هو بروک د وینډو او مطلب یې دا دی چې چا کړکۍ ماته کړه او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په سمپل پاست ټینس باندې پوه شوي او اوس راځئ چې د پاست کنټینیوس ټینس په اړه هم زده کړو یعنې هو زده کړو په پاست کنټینیوس ټینس کې
اوس پاست کنټینیوس ټینس دې سیز مونږ چارته استعمالو. نو بیا ساته پاست کنټینیوس ټینس ډیفینیشن داسې دی ان ایکشن کنټینیوس ان پاست، هغه کار چې هغه په پاست کې په ماضي کې جاری وو نو د هغې لپاره بیا مونږ پاست کنټینیوس ټینس استعمالو. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې خبرې کوو مونږ وایو څوک بازار ته روان و. زه ستا نه تپوس کوم چې بازار ته څوک روان و، یا څوک لګیا و روټۍ خوړه، چا کرکټ لګولی و وغیره وغیره. نو کله چې موږ داسې قسم له خبرې کوو نو دا د سمپل پاست ټینس، نو دا د پاست کنټینیوس ټینس سینټنسز دي. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او هغه داسې دی چا دروازه ټکوله، یعنی چا دروازه ناک کوله. فار ایگزامپل ته یو کیسه کې چې زه په کمره کې ناست وم او هوم ورک مې کوو یا مې ډرامه فلم کتو او چا دروازه ټکوله، او زه ستا نه تپوس وکړم چې چا دروازه ټکوله. نو د دې لپاره سټرکچر داسې دی د ټول ناول به هو ولګو او په دویم نمبر واز WAS واز، او په دریم نمبر د ورب فرست فارم پلس ING او په آخر کې ابجیکټ او ساین اف انټاروګیشن. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم چا دروازه ټکوله، نو د ټول ناول هو او په دویم نمبر فارموله وي چې ته واز ولګو، نو هو واز، او په دریم نمبر ناک خو پلس ING ناکینګ، هو واز ناکینګ، او په آخر کې ایٹ د ډور. پوره سنټنس دا شو هو واز ناکینګ ایٹ د ډور، او مطلب یې دا شو چې دروازه چا ناک کوله، دروازه چا ټکوله. خو ګرانو کتونکو ساین اف انټاروګیشن به نه پرېږدئ ځکه دا مونږ دلته پوښتنه کوو، نو په پوښتنه کې به همیشه دپاره تاسو ساین اف انټاروګیشن یعنی سوالیه نشان لګوئ. او اوس راځئ چې آخري اګزامپل زده کړو او بیا ځو پاست پرفیکټ ټینس طرف ته. آخري اګزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې څوک دلته ناستو، یعنی څه وخت مخکې دلته څوک ناستو چې هغه کار جاري و، دلته څوک ناستو، نو د ټول ناول هو او بیا واز، هو واز، او په آخره کې سیټینګ هیر. پوره سنټنس دا شو هو واز سیټینګ هیر، او په آخره کې ساین اف انټاروګیشن. مطلب یې دا شو چې څوک دلته ناستو. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په سمپل پاست ټینس او په پاست کنټینیوس ټینس باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې پاست پرفیکټ ټینس هم زده کړو په هو کې. د پاست پرفیکټ ټینس ډیفینیشن داسې دی ان ایکشن کمپلیټډ ان پاست، مطلب یې دا دی چې یو کار چې هغه په ماضي کې په پاست کې مکمل شوی و، نو د هغې لپاره بیا موږ پاست پرفیکټ ټینس استعمالو. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې خبرې کوو او موږ وایو چا سخت محنت کړی و، چا امتحان پاس کړی و، چا اوبه څښلې وې وغیره وغیره. نو کله چې موږ و په سنټنسز کې استعمالو، یعنی چا محنت کړی و، چا امتحان پاس کړی و، چا اوبه څښلې وې، څوک سکول ته تللی و، نو د دې لپاره بیا نو دا د پاست پرفیکټ ټینس سنټنسز دي. اوس په هو کې چې موږ پاست پرفیکټ ټینس زده کوو، نو فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سنټنس دی او هغه داسې دی کار چا مکمل کړی و، یعنی چا کار مکمل کړی و. نو د دې سټرکچر داسې دی د ټول ناول هو په دویم نمبر هیډ، په دریم نمبر د ورب تھرډ فارم او په آخر کې ابجیکټ او ساین اف انټاروګیشن. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم کار چا مکمل کړی و، نو د ټول ناول هو په دویم نمبر فارموله وایي چې ته هیډ ولګو ځکه چې دا د پاست پرفیکټ ټینس هیلپینګ ورب دی. هو هیډ، او په دریم نمبر د ورب تھرډ فارم فینیشډ، هو هیډ فینیشډ، او په آخره کې د ورک او ساین اف انټاروګیشن. پوره سنټنس دا شو هو هیډ فینیشډ د ورک، او مطلب یې دا شو چې کار چا مکمل کړی و. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې یو بل اګزامپل هم ورکو ستاسو د نور هم مزید ښه پوه کېدلو دپاره. نو یو بل اګزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې میچ چا ګټلی و، ما ته پته نشته خو زه ستا نه تپوس کوم چې بیګا میچ چا ګټلی و، نو د ټول ناول هو او په دویم نمبر هیډ، هو هیډ، دریم نمبر د ورب تھرډ فارم وون، هو هیډ وون، او په آخره کې د میچ او ساین اف انټاروګیشن. پوره سنټنس دا شو هو هیډ
won the match او مطلب دا چې میچ چا ګټلی و. او ګرانو کتونکو د پاست پرفیکټ ټینس اخري اگزامپل به داسې وي. فار ایگزامپل که زه ووایم چې چا زما کتاب وړی و، یعنی پرون بل پرون 2 میاشتې مخکې کال مخکې زما کتاب چا وړی و، نو د ټول ناول هو په دویم نمبر هیډ، هو هیډ. او په دریم نمبر د ورب تھرډ فارم ټیکن، وړو ته ویلی کېږي ټیک، ټوکی سیکنډ فارم دی او ټیکن یې تھرډ فارم دی. who had taken او په آخر کې my book. پوره سنټنس دا شو who had taken my book او مطلب دا شو چې زما کتاب چا وړی و. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او دا یو خبره په یاد ساتئ که چېرته تاسو تر دې ځای پورې دا ویډیو ګورئ نو بیا انشاءالله زه د دې خبرې تاسو ته 100% ګارنټي در کوم چې تاسو به ډېر په کم وخت کې انګلیش زده کوئ او تاسو به ډېر په کم وخت کې روان انګلیش ووایئ. نو ګرانو کتونکو دا خبره خو بالکل کنفرم ده چې تاسو انګلیش زده کول غواړئ. خو که چېرته تاسو انګلیش سره ریلیټډ په یو ټاپک کې کنفیوز یاستئ نو بس موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کمنټ وکئ او انشاءالله ستاسو د کمنټ مطابق به زمونږ راتلونکې ویډیو وي. او که چېرته تاسو زمونږ چینل ته ویزټ وکئ نو په هغې کې تقریبا 190+ ویډیو مونږ اپلوډ کړي دي چې په هغې کې هره یوه ویډیو ډېره زیاته قیمتي ده. نو تاسو بالکل د هغې نه هم بلها فایده اخیستی شئ، خپلو ماشومانو ته هغه ښودلی شئ، خپلو ملګرو ته هغه ښودلی شئ. ګران ګوندونکو اوس راځئ چې پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس هم زده کړو او بس بیا هم دا د نن دپاره کافي دی. پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې زمونږ سره یو کار په پاست کې جاری و د څه وخت دپاره. ان ایکشن کنټینیوس ان پاست فار سم ټایم، یو کار چې هغه زمونږ سره د څه وخته پورې، د کال پورې، د 2 پورې، د 3 پورې، د میاشتو پورې، د هفتو پورې، د ګینټو پورې جاری و نو د هغې دپاره مونږ پاست کنټینیوس ټینس استعمالو. اوس جاری نه دی خو په پاست کې جاری و. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې خبرې کوو مونږ وایو څوک به سکول ته تلو راتلو، یعنی کال مخکې، 2 کاله مخکې، میاشت مخکې څوک به سکول ته تلو راتلو په دې لاره، څوک به کالج ته تلو راتلو، چا به کرکټ کوو، یعنی هغه کار چې هغه په پاست کې د څه وخته پورې، د کلونو پورې، د میاشتو پورې، د هفتو پورې جاری و نو د هغې دپاره بیا مونږ پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمالو. په هو کې چې کله مونږ پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس زده کوو نو زما څه د پښتو یو سنټنس دی او هغه داسې دی چا هلته د 2 کالو نه کار کوو، یعنی زه د یو کس په باره کې تپوس کوم او زه وایم چې هلته د 2 کالو نه چا کار کوو. د دې لپاره سټرکچر داسې دی د ټول ناول هو په دویم نمبر هیډ بین، په دریم نمبر د ور فرست فارم پلس ING او په آخره کې ابجیکټ او ساین اف انټاروګیشن. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم هلته چا د 2 کالو نه کار کوو نو د ټول ناول هو په دویم نمبر هیډ بین، هو هیډ بین او بیا د ور فرست فارم پلس ING ورکینګ، هو هیډ بین ورکینګ او په آخره کې دیر فار 2 years. او پوره سنټنس دا شو who had been working there for 2 years، مطلب دا چې هلته د 2 کالو نه چا کار کاوه. او ګرانو کتونکو اوس اخري اگزامپل داسې فار ایگزامپل که زه ووایم چې چا زما د را رسېدلو نه مخکې په کلاس کې خبرې کولې. فار ایگزامپل یو استاد کلاس ته راشي او هغه وایي چې زما د را رسېدلو نه مخکې چا په کلاس کې خبرې کولې، یعنی اوس خبرې نه کوي چې زه راورسېدم د هغې نه مخکې څوک لګیا و د څه ټایمه پورې او خبرې په کلاس کې کولې. نو د ټول ناول هو په دویم نمبر هیډ بین، هو هیډ بین او بیا د ور فرست فارم پلس ING ټاکینګ، هو هیډ بین ټاکینګ او بیا in the class before I arrived. پوره سنټنس دا شو who had been talking in the class before I arrived. او مطلب دا چې زما د راتللو نه مخکې چا په کلاس کې خبرې کولې. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ویډیو باندې پوه شوي یئ، تاسو به د ویډیو نه بلها زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو بېشکه د ویډیو نه د
زده کړه کړې وي نو بس هم په دې ځای ورسره ویډیو له یو لایک ورکړئ او په کمنټ سیکشن کې خپل خوږ رایې پرېږدئ که چېرته تاسو په یو ټاپک کې کنفیوز یئ نو انشاءالله زموږ راتلونکې ویډیو به هم ستاسو د کمنټ مطابق وي او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو صرف او صرف په 2 میاشتو کې انګلیش په پښتو کې په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړئ نو بس هم په دې ځای ورسره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل آیکن نشان دباو کړئ ځکه کله چې موږ هره نوې ویډیو اپلوډ کو نو په 15 سکند کې دننه به د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته درغلی وي او بالکل تاسو ته فایده اخیستی شئ نو بس د ویډیو کتلو یو جهان مننه د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم د لوی الله په امان تھینک یو سو مچ تھینک یو